دوه میاشتې قابو شوې چې په ایران کې مظاهرچیان د حکومت په ضد په لارو کوڅو کې احتجاجونه کوي. ایرانی وګړي وایي امنیتي عسکر اوس د هغوی په کورونو کې هم په هغوی اوښکې بهیونکي ګیسونه او ګولۍ وروي. دا په سوشل میډیا خوره شوې یوه ویډیو ده چې وایس اف امریکا یې پوره تفصیل د امنیتي خطرو له وجې نشي خورولی. د ستمبر په میاشت کې د ایران اخلاقیاتو پولیس 22 کلنه مهسا امینی نیولې وه چې ګنې هغې سم حجاب نه و کړی او بیا 3 ورځې وروسته هغه د پولیس په ولقه کې په یو هسپتال کې مړه شوه. ایرانی پولیس وایي امینی د زړه په دوره مړه شوې وه، خو د هغې پلار امجد امینی وایس اف امریکا ته ویلي دغه دروغ دي. هغه ویلي د هغه د لور د وړاندې نه هیڅ ناروغي نه وه. د امینی د مړینې په ضد په نړیواله کچه د بشري حقونو تحریک راپورته شو او پس له هغې ایرانیان لارو کوڅو ته راووتل او د خامنه‌ای د مرداباد نارې ووهلې، څوک چې د ایران روحاني مشر دی. په نړیواله کچه هم مظاهرې پیل شوي چې پکې د بشري حقونو فعالان د ایران د مذهبي حکومت د ختمولو غوښتنې کوي. په کال 2009 کې د شین انقلاب په نامه راپورته شوي احتجاج چې پکې د انتخاباتو نه د بایکاټ غوښتنې کېدلې، په څیر د میرمن امینی د مړینې وروسته راپورته شوي مظاهرو کې هم هیڅوک د دغه مظاهرو مشري نه کوي. ایرانیان وایي حکومت مظاهرچیان په جیلونو کې اچوي او هغه وکیلان هم زوروي چې د مظاهرچیانو وکالت کوي او د ایران په بدترین ایون جیل کې اچولی کیږي چې د سیاسي مخالفینو د زورلو لپاره مشهور دی. د اکتوبر په میاشت کې په دغه جیل کې اور لګېدلی و چې څه برخه یې سوځېدلې وه، یعنی شاهدانو ویلي وو په جیل کې ډزې شوې وې. ایران وایي اور د هغه قیدیانو د پام اړولو دپاره لګولی شوی و چې د جیل نه د تښتېدو کوشش کوو، خو بیا نور وایي د جیل چارواکو په خپله اور لګولی و. د امریکې واشنګټن پوسټ اخبار وایي په دغه اور کې 8 کسان مړه شوي او اور قصدن لګولی شوی و چې پکې قیدیان ګیر وو او د تښتېدلو په وخت پې پولیسو ډزې کولې. د وایس اف امریکا فارسی سرویس سیامک دغنانپور د یو تن سره په ټلیفون خبرې کړي چې د ایران ایوان جیل کې یې لږ وخت تیر کړی. د امنیت په خاطر د هغه आवाज بدل کړی شوی دی. هغه د ایران د اسلامي امارت دغه دعوې دروغ بولي چې ګنې د جیل نه قیدیان تښتېدلي. هغه وایي د ایوان جیل نه تېښته ممکنه نه ده. هغه د دغه جیل د وسپنې تنبې او فراخه میدان داسې بیانوي چې که دغه دروازې پرېوځي بیا هم څوک د دغه جیل نه نشي تښتېدلی. او دا هر څه په ایران کې د قیدیانو د 43 کلیزې په وخت شوي وو. په کال 1981 کې مذهبي توندروانو په تهران کې د امریکې د سفارتخانې وګړي قیدیان کړل او په ایران کې د اسلامي انقلاب د لارې واکمني ترلاسه کړه. خو نن سبا ځوان کول زیاتره آزاد خیاله دی او ښځې د حکومت لخوا د حجاب د هغه قانون په ضد احتجاجونه کوي د کم د لاسه چې میرمن امینی نیول شوې وه او بیا مړه شوه. ایرانیان وایي دوی نه دي خبر چې د ایران حکومت به د پرامنه مظاهرچیانو په ضد نوره څومره سختي کوي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنګټن ډي سي.